او هغه کومه خارجي پالیسي چې د امارت معلومات په دې هکله تاسو ته درکړم. الحمدلله موږ ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي ګر سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هیڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. ما په یوه مجلس کې د یوه مشره څه د کشره څه دا نه دي اورېدلي چې ته یې راسئ سرکښینو یو ترتیب جوړ کړو د یو چا په داخلي چارو کې مداخله وکړو یا هلته بې امنیتي ورته راولو یا هلته تکلیف ورته پېښ کړو. که ګاونډیان دي او که د دغه سوه خواته نور مملکتونه دي. زموږ پالیسي دا داسې نه دی چې خدای نه کرده په خوله موږ داسې وایو او په عمل کې بیا داسې نه دی. موږ نه غواړو چې د چا په داخلي چارو کې لاس و چاته مشکل پیښ کړو د چا په کور کې بد امني راولو. موږ خپله په مشکلاتو کې غار کې کوشش کوو چې توان و طاقت مې چې د خپل ولس د دغه عذاب و د دې مسکنت د دې تکلیف څه وباسو د الله په نصرت سره. د بل چا فکر زموږ سره نشته. زموږ په څنګ کې پراته مملکتونه وي که د دغه سوه خواته په دغه یوه خبره باید ټوله مطمئن شي